السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د خیبر پختونخوا سرکار په خبر کې مرا سره یار محمد شاهین صاحب دی. یار محمد شاهین صاحب په دغه کې دکان کې ناست یو د پیزار دکان دی. ناشته راغوښته ده صرفا کې سجاد صاحب دی بیا محمود صاحب دی. محمود صاحب مالا زما تړنې پرېوته دی ځنه دا راته لګی نو دا لګو خبرې تاسو स्टार्ट शो محمود صاحب واغه شان تړنې ده کنه دا یو شی دی محمود صاحب او دا ما سکواچو ما انا ستاته سبمانه سه بیماریونه لګي انا نو محمود صاحب څومره مده درځیتوب کوي محمود صاحب دې ترته نه لګي بچپن نه دا کار کوي په خبر یې دی ځای او پلان دې کنه دا کار کوي کنه کار کوم مړ نه چاړه پور نه باز رايو مړ مې دا ها او زنانو جامې ځای جوړه کړه ناري نو نو نن سبا سوټ پسو دې پسو جوړه محمود صاحب کم دا ناري نو ये करना ज़्यादा से गुजारा पक्की कराएगा नहीं बराबर महमूद से ख्वा की दुकान करा सरा फिर तक दर्जी तो गई और महमूद से तकला उस्ताद दे दी मार्केट से ने महमूद से तक लगो دا ګریډوال شاپینګ مال دی. وکیل خان زمونږ نن ملمه دی په خور ته راغلی دی او وکیل خان بټن پرېوتی وه نو ما ورته چې د امریکا نه ده دا پېښور دی او زمونږ دلته هنرمندان او دلته چې کسبګر یا زمونږ کم مرګري دي نو په کویک ریسپانس باندې په غاړه کې هې تڼۍ ورته واچوله او محمود استاد چې کوم دی یو ډېر ښه کاریګر دی د پېښور د لیډیز جینټس کوټ واسکټ او د ډېر وخت په دوبۍ کې تېر کړی دی او نن سبا دوبۍ ته هم تللی و دا आवाज لږ سلو دی محمود استاد ما ته مې تڼۍ تاسو ته تڼۍ راته ولګي نه ورګه بجلی راشي لګو مې بیا ولا یا محمد صاحب خپل موبایل ورکو چې لړشا پتی پر محمود صاحب کم سے کم دوبه کې بجلی اته بجلی تلا نه ته څه کوي گزاره ته روانه ده کنه دا خاص ماده دا وسواله جی زه محمود صاحب سره خبرو کوم محمود صاحب سره خبرو کې سجاد استاد سره کې محمود صاحب گزاره ته روانه ده کنه روانه الله دې کرم رزق دی اړي کېږي د خیره یہ تو پتہ رزق الله راکې بس رزق الله درکې زه ډیره مننه کوم محمود صاحب زاله خواله درځم او بیا نور خبره طریقو ډیره مننه محمود صاحب تکړه سړی دی تکړه استاد دی درځم بلکې راشي دکان دی راته خایا خان دا د محمود صاحب دکان دی درځي تو بدل ته ته مونږ رالو د زنانو جامې جوړ سو شاګردان د سر نشته محمود صاحب خاغه خو دا خو ای خو مزيدي سټونه جوړه کوټونه جوړه हर किस्म कार को लेडीज जेंट्स نو بجلی سره تاسو په کار څومره اثر پریوزي बस हम का असर जी बंद यार بندي कार बंद बस बिजली नो कार की बिजली دره 100 घंटे बिजली है 100 घंटे नहीं दिन तक उन्होंने सब 5-6 घंटे नहीं 5-6 घंटे बिजली नहीं دا 5-6 घंटे درځي نه जी نو بیا تاسو باندې کم دن تاسو کار اخلن سي حساب سره کار خلکو کارونه لیټ کیږي خبر کیږي لیټ شکار بس تیمونه ورکو بس سجاد په ګرم په بجلی خو ته سو یا په ګرمه وته سو یا غوغونه لاس کېده کنه نه 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 او لک تیز आवाज سره خبر زه وایم ته درې ورځې کار دی ها هغه په یو هفته کې کوم چې درې ورځې کار دی لکه دا وګوره پروډکټیویټي څومره کم شوی ده پیداوار څومره کم شوی ده او څومره خپل خپل محمود صاحب جامې جوړې کړه جامې تیارې مروړي کړه ته جوړې کړې خدای رې میډ ده دغه جوړې شوی دي ما په پردیشي ته ملاسونه پردی جامو ته ملاسونه مطلب مې دا جوړې کړه نو جوړې خدای دغه ته دغه جوړې کړې سجاد ورکا ته څه کاری کړ دې دا ټیلر هم دی تل تکار کې او سنگر هم دی زته په دې بجلی باندې سو وای زه په وګلاس کې بل بجلی خو دې ټولو د حالات ما تقریر راته مکو په وګلاس کې وګلاس کې ټپا کې شه ټپا کې سو وای سبل سره تو وای په حالات راته سو وای سرایات کا ټول مستقبل په بجلی د ټولې دنیا بجلی مستقبل په بجلی باندې ده ستاسو پاکستان ګیزو بجلی هر کار ټیک دی بس هر کار ټیک دی بس کله پاتې راځي پس کې بس الله دې خیر وکړي د خیر دې ډیره مننه کوم تاسو محمود استاد سجاد ډیره مننه یار محمد صاحب راځي نور خبرې هلته کې کو نور کیسې هلته کوزه هم د دې سره وکیل خان نه اخلم اجازه ته او یار محمد صاحب تاسو زه دا خبره کوم چې زمونږ د ملک 67% چې کوم آبادی ده نو دا وی زیاتره دا کې میکسیمم نیم په نیمه کاریګران چې کوم دي دا وی کاروبار د بجلی سره وابسته دي نو مسله دا چې دلته کې دغه شنو خیال څوک نه ساتي بجلی نشته آبادی سیوا ده او بجلی هغه شان حکومت پیدا کول نشي او حکومت وی چې مونږه لګي خپل گزاره کو نو هم د دې سره یار محمد صاحب مننه کوم یو جهان مننه محمود صاحب مننه سجاد مننه ټول مننه ژوندیو سه ګړندیو سه د لوی الله پاما